تاسو دې ناکو ته وګورئ، دې ناکو منټلی موږ ټارچر کوي، منټلی دې ځای ودرېږه، کارډ راکړه، ها جي والا دا څوک دی جي؟ دا بابک صاحب دی جي. ښه جي ښه ځئ جي ځئ، هغه ځای ودرېږه جي، هم په هغه لار سوچ وکتم، هغه بله دلته په یو چیک پوسټ ودرېدم، ما ورته چې ورورې ته کوم ځای؟ نو وایي زه د جهلم یم. نو ما ته ما پېژنې؟ نو وایي نه. نو ما ګناه ستا دی او که زما دی چې زما په کوڅه کې ته ودرولې او زما کور دی او ته ما نه پېژنې، نو په دې سیکیورټي فورس کې چې ته یو پښتون نشته چې دلته ودرئ، کم از کم ډاکټر خادم حسین خو به پېژني، فیض الله جان صاحب خو به پېژني، که ګاډی روانې مې چې ودرې ښه ډاکټر خادم حسین صاحب دی السلام علیکم دی. نو شاته خو به د سلو ګاډو کتار نه ودرېږي، ځکه چې یو ګاډي باندې ته 5 منټه او 10 منټه هلې، چې یو ګاډی ته ودرې نه لاندې 100 ګاډي شاته ودرېږي. په دې خبره نه پوهېږي چې دا څه مقصد دپاره ده، خو دا د دې مقصد دپاره ده چې په وسایلو خو قبضه ده. بین الاقوامي تجارت زما بند دی، د دې پېښور نه 15 ګنټې کې کابل دی او د دې پېښور نه 15 ګنټې کې لاهور دی. نو دې غاړې ته خو چې ته لار بنده نه شوه او دې غاړې ته چې ته کولاو نه شوه، نو دا موږ انسانان یو که خدای مکه موږ حیوانان یو. په وسایلو قبضه ده. نن تاسو سوچ وکړئ چې که د دې بدامنۍ د اثراتو یا د نقصاناتو خبره کوو، نو په دې وسایلو خو قبضه د دغې بدامنۍ جاري ساتلو دپاره ده. نن خو چې یو سیاسي جماعت کوي، سیاست کوي، خو هغه به سیاست د یو عام وګړي دانغري کوي، د تنور به یې کوي. نو چې دا جنتي خاوره ګیس پیدا کوي، نو په پېښور کې ګیس نه وي. د وړو حال ستاسو پر وړاندې دی. د بجلی کم ولټیج او لوډ شیډینګ خو پرېږده، دې نرخ ته ته وګوره، دې نرخ ته چې کم سړی افورډ کولی شي. تجارت خو سر وخوړو چې نن یو عام پښتون دلته اوچه میوه خو پرېږده، خو چې تازه میوه نشي اخیستی. خو د تورخم په هغه اړه به 500 کنټینرې ولاړې، انګور به څښا کېږي او مڼه به څښا کېږي او شلتالو به څښا کېږي، خو دې مسلمانانو ته به یې نه راپرېږدي.